السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو مینوالو، تاسو اسکیو ټیک چینل ګورئ. زه صدام حسین یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې نوی ټاپک سره حاضر یم د اسکیو ټیک چینل لارې. دوستانو، په دغه کې کوم موږ تاسو ته درښایو په دغه ویډیو کې چې موږ تاسو څرنګه کولی شئ. دوستانو، اوس تاسو هېڅ تشویش مه کوئ. مثال چې ستاسو تلیفون چېرته اتاق کې پاتې وي، چېرته مجلس کې پاتې وي، یا څوک ورته زنګ ووهي، ستاسو کور نه ورته زنګ راشي، یو څوک راشي مثال زنګ درته وهي، ته وایې چې به څوک یې اوچت نه کړي، هېڅوک یې نشي اوچتولی دوستانو، او هغه به سیکیور دي. صرف تاسو کولی شئ خپل تلیفون ته ځواب ووایئ، بل څوک نشي کولی ستاسو تلیفون ته ځواب ووایي. دوستانو، راځئ طریقه درښایو. دوستانو، یو غوښتنه در څخه کوم چې که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د زنګ نشان ووهئ. دوستانو، د هغې اپلیکیشن لینک به ما ډسکریپشن کې درکړی وي. بیا ځینې دوستان داسې پوښتنې کوي چې د ډسکریپشن چې شته وایي. ډسکریپشن ډېره اسانه دی. مثال دغه کومه ویډیو چې موږ تاسو ته جي کړه، ویډیو مو که داسې اوپن هم کړه، په هغه ویډیو دغه نښه ګورئ دوستانو، دغه وړه نښه ده باندې چې کله کلیک لاندې د ویډیو ډسکریپشن خلاصیږي، دغه ډسکریپشن د دوستانو ګورئ. تاسو دلته لیکلي درنو دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدا ډسکریپشن دلته به لیکلی چې اپلیکیشن لینک، همغه لینک باندې به کلیک کړئ. تاسو پلی سټور ته ورځئ، که هر ځای لینک وي همغلته ورځئ، هغه اپلیکیشن ډاونلوډوئ. کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړه، نور استعمال طریقې بعدي ویډیو کې درته ښیو. دوستانو، راځئ ویډیو شروع کوو. دغه دی دوستانو، تاسو ته کوم چې ښکاري دغه سره کرښتې ته وله دغه اپلیکیشن د سیکیور انکمینګ کال. دغه اپلیکیشن ما د ویډیو ډسکریپشن کې درکړی دی. دا به تاسو چې وکړئ دوستانو، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله ډاونلوډ کړئ، دا به کلیک کړئ، اوپن یې کړئ. کله چې اوپن مثال چې الاو دغه درنه غواړي، اجازه غواړي، دا به الاو کړئ، دا به هم الاو کړئ. دوستانو، تاسو دغه میسج باندې درکوي، تاسو لارښوونه درکوي چې څنګه دا فعالولی شئ. مثال هغه داسې کوي، اوپن کړئ. دا دوستانو دې ته کولی شئ وایي سیکیور پین هم ورکوي، یعنې پین کوډ وله ورکوئ، یعنې 1 2 3 4. او دوستانو دغسې هغه پیټرن کوډ ورته وایي، دا هم ورکولی شئ. هر یو استعمالولی شئ. تاسو کولی شئ پاسورډ ورته وایي، کوم حروف او کوم الفابیټ توري ورکولی شئ په دې سیسټم باندې. هر یو چې تاسو خو همغه کولی شئ. دوستانو، راځئ شروع کوو. په لومړي سر کې به دغه انټرفیس وي دوستانو. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی چې کله هم ډاونلوډ کړه آل دا ووهئ چې اکټیویټ شي. چې اکټیویټ شي، تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو اکټیویټ هم کړه، چې کله تاسو زنګ راځي کوم کوډ غواړئ چې تاسو وله ورکړئ. مثال هر پین ورکولی شئ، پیټرن ورکولی شئ، پاسورډ ورکولی شئ، چې کوم یو تاسو ته ښه وي او ستاسو خوښ وي همغه کولی شئ، همغه ورکړئ. زه مثال دا پین ما ورکړه، اوکې مې کړې، مثال دغه ما ورکړه. اوس دوستانو، په دغه وخت کې تاسو ته غواړي مثال پیټرن باندې دا سیکیورډ شو، او بیکګراونډ کولی شئ عکس بیکګراونډ خپل عکس هم ورکوئ. ستاسو د خوښې کوم ځای کې عکس وي، همغه عکس په دغه کې هم ورکولی شئ دوستانو. او بل چې دی دغه عکس چې بلر غواړئ یا نه، چې تاسو کتلی زنګ راځي یو قسم هغه بیکګراونډ بلر وي، دا آن کوئ، بلر به راځي دوستانو. او ډېر ښایسته اپلیکیشن. دلته مثال آل کنټنټس دی که نه، چې هر زنګ راځي، هر شماره چې راځي، دا باید څوک اوکې نه کړي، او باید چې کله اوکې کړي نو هلته باید پاسورډ ترېنه وغواړي. مثال زنګ راځي، سړی ګوري چې نمبر هم نه ښکارېږي، خو زنګ چې راځي هغه چې کله اوکې کوي نو اوکې کول ته یې نه پرېږدي. کله تاسو د هغه کوډ هغه دوستانو ته ما وویل چې ستاسو اجازې پرته ستاسو اجازه چاته وي، نو هغې ته به ستا ټلیفون کوډ هم معلوم وي. بیا چې اجازه لري هغه کوډ خلاصوي او اوکې کوي. که چا ته اجازه نه وي نو ستاسو کوډ نشي کولی چې هغه ستاسو ټلیفون اوکې کړي. دغه دوستانو، دلته مثال کې ټول آل کنټکټس کوئ، یعنې کنټکټس ان ناپېژنده مثال نمبرونه دغه کوئ چې هغه ته څوک دغه ونه کړي. او یا وایي چې مثال زما صرف 3 نمبر دي، همغه 3 نمبر ته څوک ځواب ونه شي ویلی، نور ته دې ځواب وایي، خیر دی. 3 انتخابوئ، هلته تاسو نه کوډ غواړي، هغه کوډ کې بل چې هغه نمبر ورته انتخاب کوئ، نو دوستانو دوی سره وفا شي. دوستانو، هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې. که چېرته تاسو ویډیو خوښه شوې نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، که چېرته تاسو کومه غوښتنه کومه پوښتنه لرئ، یا بیا کوم ځای کې بیا پوه نه شوئ، موږ ته کولی شئ د همدې ویډیو کې کمنټ کې راته پرېږدئ کوم ځای باندې پوه نه شوئ. اوس دوستانو، کار به کوي، ضرور کار کوي.